السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. انسانیت الله جل جلاله څومره احترام او څومره قدر ورکړی ده. د سورة الاسراء په اویایم آیات کې الله جل جلاله راته وایي ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره موږ محترم کړی وو زوی د آدم علیه السلام چې انسانیت دی، چې انسان دی. د عبدالله بن عمر څخه روایت دی قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من شيء أكرم على الله يوم القيامة من بني آدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت الله جل جلاله ته هیڅ شی دومره د قدر وړ نه دی لکه انسان. قیل یا رسول الله ولا الملائکة، صحابه کرامو پوښتنه ځینې وکوله چې یا رسول الله ملائکم تر ملائکو هم الله جل جلاله ته دغه مؤمن بنده ور قریب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ولا الملائکة، او نه هغه ملائکې چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم المخیرون چې هغه الله جل جلاله مختاره کړي دي په دې ملائکو کې، نو تر هغو لا هم دا بني ادم و الله جل جلاله ته ډېر هغه ور قریب ده او ډېر ور ته محبوب ده. او دغه رنګه د ابو هريره نوم مبارک څخه روایت وی قال المؤمن اکرم على الله من الملائکته، مؤمن الله جل جلاله ته مشرف دی او عزتناک دی تر ملائکو. الله جل جلاله دې په مؤمنانو کې حساب کې الله دې مو د مؤمنانو په حساب کې ورولي. او دغه رنګه د عبدالله بن عمر څخه روایت دی ان الملائکة قالت یا رب، ملائکو الله جل جلاله ته ویل اعطیت بني آدم الدنیا، هغو ته دې دنیا ورکړې ده، یاکلون فیها خوراک کوي، څښاک کوي، اغوندي، ونحن نسبح بحمدک، موږ ستا تسبیح وایو، نه خوراک کوو، نه څښاک کوو، نه بازۍ کوو. دغه انسانان ته دنیا ورکه، موږ ته آخرت راکه، دې آخرت ته مه راوله. الله جل جلاله په جواب کې څه ورته وایي ولا اجعل الصالح ذریة من خلقت بیدیه، هغه اولاده زما د نبی اولاده، هغه اولاده چې د هغه نبی څخه پیدا شوی ده چې هغه بلاکۍ په ما په خپل لاس باندې جوړ کړی ده، نو هغه ماته معظم دی تر هغه چا چې هغه ته ما ویلي دي کن فکانه. ملائکې خو د کن په امر باندې هغه پیدا شوي دي چې الله جل جلاله پیدا پس پیدا سولې. او انسان چې الله جل جلاله پیدا کړي کیسه بیا تاسو ته علما کرامو کړي، بیا به انشاءالله الرحمن د آدم علیه السلام په زیارت کې هم بیان کړو چې څنګه جوړ شو، څنګه موږ ځین پیدا شو. نو الله جل جلاله ملائکو ته وویل چې د آدم علیه السلام اولاده پر ما ډېره قدرمنه ده، ته دنیا او آخرت دواړه ورکوم، په دنیا کې به هم ژوند کوي، آخرت کې به بیا هم وي. او دغه رنګه د دغه تفسیر په آیات کې چې لقد کرمنا بني آدمه د جابر بن عبدالله راتنو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه جل جلاله انسان محترم کړی ده. الکرامة الاکل بالاصابع، کرامت دا دی چې په لاس باندې خوراک کوي، په ګوتو باندې خوراک کوي. حیوانات خوله کې اچولي دي په لاس خوراک کوي، نو اوس موږ دا هم تر حیوانات رااړولې ده په کاچوغو باندې خوراک کوي. نو دا د انسان یو احترام دی چې په لاس باندې خوراک کوي. او دغه رنګه د عبدالله بن عمر راته نوم مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله جل جلاله اسمانونه پیدا کړله. اول اسمان کې هغه خلق چې د الله خوښ وه هغه د اول اسمان ته ورکړله، او اووه مځکې پیدا کړلې، بیا په اووه مځکو کې اوله مځکه مختاره کړله، نو هغه مځکې ته بیا خلق ورکړه چې د الله خوښ و. بیا ثم خلق الخلقه، بیا لا نور مخلوق پیدا کړي، د هغه کې بیا بني ادم مختاره کوي. او په انسانیت کې هغه عرب مختاره کړل، په عرب کې مقدر مختاره کړل، په مقدر کې قریش، په قریش کې بني هاشم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي واختارني من بني هاشم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د بني هاشم څخه یې زه مختاره کړم، فانا من خيار الى خيار. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي د الله په مخلوق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله مختاره کړی ده، د ده په وجه عرب مختاره کړ، د ده په وجه قریش مختاره کړ، نو هغه سترګې د محبوب سترګې په قریش کې وې. تفسیر در المنصور جلد نم صفحه 400
2 او تر 404 پورې د سورة الاسراء 80 آیات. الله جل جلاله دې مو انسانان کې روایت کې راځي چې الله جل جلاله 3 قسمه مخلوق خو ډېر دي. 3 قسمه. یو قسم ملائکې دي چې هغه نه خوراک لري او نه شهوات لري او صرف عقل لري او هغه شپه ورځ د الله جل جلاله په طاعت باندې په 24 ساعته کې او په ټول عمر کې چې دی تعالی ورکړی ده دغه د سترګو د رب بې اطاعتي او ګناه هم نه کوي. 2م قسم مخلوق هغه لکه حیوانات هغه شهوات هم لري او خوراک و څښاک هم لري. هغه غیر مکلف دي چې هر څه کوي الله نه پنسي نه په ایمان مکلف دي نه د رسول الله اسلام مبارک پر رسالت مکلف دي چې تصدیق کړي. 3م قسم نو انس جن دي پیرانان و انسانان دي. د تعالی جل جلاله هم عقل ورکړی ده هم شهوات ورکړي. نو وایي که یو انسان په عقل باندې شهوات کنټرول کړي د الله طاعت عقل هغه دی چې الله د جنس عقل دا نه دی چې پستې خبرې کوه مرکې خلاصوه پلانه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام ټول هوښیار څوک دي؟ صحابه کرام ټول الله او د الله رسول په علم په لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم هوښیار هغه دی چې د دوزخ څخه ځان خلاص کړي. نو که انسان عقل غالبه کی پر شهواتو باندې یعنی شهوات کنټرول کی عقل ور باندې مختار کی نو دا انسان تر ملائکه هم شری تر ملائکه هم افضل دي تر ملائکه به هم مقام غټ وي. او کچیر شهوات ور باندې غالب سي نو که وس پر موږ شهوات غالب دي د الله تعالی پاته دي د الله زندگی پاته ده بس خواهشات واخستیو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تر دغه انسان او حیوان بیا خیر دی بالکل خیر دی حیوان. نو الله جل جلاله دې موږ انسانان کې الله دې موږ د انسانانو په شکل کې راپورته کړي. تقریبا له 19 څخه 90 کاله یادونه زموږ نیکه بابا سره رحمت الله مبارک ته وایي یو دا علما به راتلل یو نوی عالم و نور علي بابا سره رحمت الله ته دعا یې راته کوه هغه ول الله دې سړی انو بل جمعه به بیا رالی دعا یې راته کوه هغه ول الله دې سړی نو وخت بابا سره رحمت الله مبارک د علماو په مجلس کې ورته الله دې سړی که الله دې هدایت ته وکړي له موږ سره وایي عالم ورته سړی خو یمه سمه دعا راته وکړه وایي بابا سره رحمت الله مبارک ورته نه یې سړی ته راسه د عالم پر سر چې لاس وکښېښوی ویل ته ځان ته وګوره وایي هغه وایي ما چې ځان ته وکتل زه خر وم. نو بیا چې به هغه عالم هر وخت بابا صاحب ته راتلی ژړل به یې دعا راته وکړه چې الله مې سړی کړي الله دې مو سړی کړي. زموږ ګوره ظاهره خو نو ښه سپینه ننګوټه مې تړلې ده ښه سپین کالي مې اغوستي دي یو ښه چې راوځم خلک چې وایي دغه دې اوس جنت روان دي د جنت ټکټ یې کړی دي مولي دیوبندي مولوي صاحب دی. په حقیقت زما الله خبر دی تاسو خو نه یاست خبر چې په حقیقت کې زه څه ډول خراب شیم په حقیقت کې زه څه ډول بلا یم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا حقیقي مسخ زما بله امت څخه ولاړه باطني مسخ سته چې انسان باطن هغه د خره وي باطن یې د خنزیر وي. الله دې مو باطن راسم کړي الله دې مو باطن راسم کړي الله دې مو سړی کړي الله دې مو د سړو په صف کې ودرېږي د الله څخه به دغه خواست کوو الله دې مو د سړو په صف کې ودرېږي. او تاسو ته هم دعا کوم چې الله د پاره دعا راته کوي چې الله دې مې سړی کړي که سړی سوم نو ولاړم نجات مې پیدا کړ. نو د سړي مقام چې انسان د انسانیت مقام ته ورسېږي بیا تر ملایکو هم خیر دی. او که انسان د انسانیت مقام نه کې پیدا بیا حیوانات تر موږ خیر دي ځکه هغو لره خو دوزخ نشته موږ به بیا روان یو دوزخ ته. الله جل جلاله دې مو اولادونه او موږ ټول ته هدایت حق لارې وکړي او الله دې مو
په هغه سړو کې حساب کې چې د الله په نس سړي دي. والسلام علیکم ورحمة الله.